درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د نعمانیه مدرسې او د دارالافتا د مسؤل الحاج مفتی جان محمد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ده. سورة بقرة او 219 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزیز حکیم. په دغه درس کې د شرابو او د خمارو د حکم په باره کې پوښتنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه هغه وخت کسانو کوله. د دې به انشاءالله تعالی پوره تفصیل په سورة مائده کې درته وایو که ژوند وو انشاءالله. شراب، خمار، انصاب، ازلام، همداسې نور پوره تفصیل یې هلته راځي. خو دلته یو څو خبرې ضروري دي. هغه دا چې شراب او خمار هغه څه دي چې د انسانانو څه ښه صفتونه تښتي او د انسان پر عقل باندې حمله کوي، په انسان کې بدبختي پیدا کوي. او دا زموږ او ستاسو پښتانه وایي د انسان بې ناموسه کوي، بې غیرته یې کوي. چې کله څوک شرابي سو، څوک خماري سو، بیا غیرت د لاسه ورکوي، بیا په هېڅ خوا نه بدوي. که څوک وده ته بد وایي او که څوک وده ته خوشکه کوي او بل څه ورته وایي ترټیه، بیا دی جرأت او جلاوري نسی کولی. ځکه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د شرابو حکم نازل سو، صحابه کرامو ته دا حکم واوراوه. صحابه کرامو خپل ټول هغه څه چې شراب یې پکښې ساتلي وه د مدینې منورې په کوڅو کې توی کړله، او منګیان، خومان، ژیان په هغه زمانه کې چې څه د ساتلو لپاره اسباب وه هغو کې ساتل سوي ټوله شراب یې توی کړله. او صحابه کرامو پر دې حکم داسې ځانونه ورکوله او د دغه حکم ته یې داسې ځانونه اماده کړي وه، تسلیم کړي وه چې هېڅکله یې ځان ځینې ایسته هم نه او نه سپموئ. ځکه نو الله رب العزت دلته فرمایي یسألونکه، پوښتنه کوي د انسانان ستا څخه عن الخمر، د شرابو په باره کې، والمیسر او د خمار په باره کې. د دوی دواړو حکم در څخه معلوموي. شراب څخه عموما مسلمانان په کلکه اجتناب او پرهیز وکړي، او دغه کسان چې شراب د دې لپاره څښي چې خپل خواهشات په پوره کړي، الله رب العزت په دغو انسانانو څخه هغه انعاماتو او هغه احسانونه چې په جنت کې ورسره کوي دغه انسانانو ته بیا نه رسیږي. که څوک غواړي چې د دې دنیا شراب پر ځان باندې حرام کړي، نو الله به د جنت شراب ورکوي او الله دې را نصیب هم کړي. دغه شراب ښه خوند کوي چې سړی نو لیونی نه وي ورسره. اوس دا شرابیان چې لیونیان سي، نو بیا به د هغه بل نعمت څه خوند واخلي او څه خوند به پورته کړي. همداسې خمار، نو د خماریانو په باره کې خلک ډېرې کیسې کوي، او په کوټه کې هم چې کله هغه وخت موږ رسېدلي هم ځینې کسان پر دا چکه باندې هم خمار کوي. او کله کله دوی وایي دا خماریان چې پیسې نه لري سره ډېرې درد سره راسي او اخر هغه دننه بد صفت په دې کې را ژوندی سي، جذبه یې را ویښه سي، وایي پر سړک سره ناستي او یا پر هغه پارچال دی څه ورته وایي د وټلو مخ ته سره ناستي. نو دا سره وایي که پر دا پلمیټو خوږو باندې 10 مچان کښېنستل، ما دونه پیسې در باندې ګټلې دي، که دونه کښېنستل نو تا ته یې زه در کوم او پلان هغه جذبه را ژوندی سي. که پر دې سړک دونه مټران په څو دقیقو کې تېر شوله، نو دونه پیسې به راکوې، که نس به تېر دونه پیسې در کوم. دغه نتیجې ته او موږ لیدلي دي، زما ورونو خماریان مو په سترګو لیدلي دي، تر دغه اندازې مو لیدلي دي چې په خمار کې یې خپلې لوڼې ورکړلې، بس نور نو تاسو څه کوئ. تر دغه اندازې مو لیدلي دي. اوس هم په خبر یو پیژنو یې او داسې رسمن یې پیژنو چې خپلې لوڼې څوک په خمار کې ورکوي، او یا څوک راځي دروازه ورټکوي چې ښځو خور دي او لور دي د کوره څخه باسم پیسې راکړه. نو دغه سړی چې دا دروازې ته ولاړ دی دروازه ټکوي، د دغه کور ته هم یو بل خمار باز بیا درېږي چې ستا څوم کور والا بیا. نو تاسو بیا څه فکر کوئ؟ د دې به نو بالا بې غیرتي دغسې ژوند، نو تر دغه ژوند خو نو سړی ښه دی چې دلته یو موټر ته پرېوځي او ځان مړ کړي. دغسې ژوند به زوام هغه هم ناروا کار دی، قصدن ځان وژل. او په دې دنیا کې نو بیا زما مطلب دا دی چې څوک چې ځان نه وژني،
په دې دنیا کې نو بیا ژوند خوند نه کوي چې یو سړی دې دومره بیا نو وطن پرېږده، ښار پرېږده، ولسوالي و کلی پرېږده، ناحیه پرېږده، بیا نو داسې ګزاره کوه، ښځې در لاس نیولې، فقر کوه. د دې شي څخه دې مو الله رب العزت وساتي. خو تاسو دا دعا کوئ الله موږ ته ډېر ښه ژوند راکړی دی. دا اوس یو ګړی تاسو فکر وکئ، داسې ډېر خمربازان هغه دي، شرابیان هغه دي، ناست په شرابخانو کې، ساقیان ورته ولاړ دي، خمربازانو ته خلک په خدمت کې ولاړ دي. اوس الله رب العزت په هغوی باندې قرآن نه دی اورېدلی، خو په تاسو الله خپل کلام اوري. ډېر مبارک ژوند الله راکړی دی. که د دغه ژوند بیا هم موږ ناشکري وکړل، الله ته دا ډېره ګرانه خبره نه ده. الله د سترګو په رپ کې تر دې لا هم ډېر ژر انسانان په خمربازي اخته کولی سي، په شرابخورۍ اخته کولی سي. خو دا د الله احسان دی پر ما او تا باندې چې په دې دنیا کې او په دا اوس ګړي کې دا اوس حالت کې خپل کور ته راوستلي یو او د هر رقم ګناه څخه الله وساتلو. د دې شکر کول پکار دی. او په دغه کسانو باندې پسخندونه هم مه وهئ چې ته خمارباز یې، ته شرابخور یې، پلانکی مسخرې، زه خو داسې یم. الله ته ډېره اسانه خبره ده، ډېر اسان کار دی چې تا په خمارو باندې اخته کی او په شرابو دې اخته کی. د یو ډېر مشهور عالم په باره کې د ابو عبدالله اندلسي رحمه الله تعالی په باره کې 12,000 مریدان یې درلودله. قرآن کریم په یاد و، غالبا 2,000 احادیث په یاد و. داسې د عیسایانو پر یو ځای باندې رالی او هلته فقط په زړه کې دا وروګرځېدله چې زه خو دومره نازولی یم، ما سره دومره صفتونه دي او داسې انعامات دي، تاسو خو داسې د الله خوار مخلوق یاست. په دغه ماضي اراده او نیت باندې الله رب العزت عیسایت تورواړوي. عیسایي سو ابو عبدالله اندلسي مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی درس عبرت په نامه باندې یوه رساله ده، په هغې کې د ده ټوله پوره واقعه راخیستې ده. نورو اکابرینو هم ابن قیم جوزي رحمه الله تعالی هم غالبا په المستطرف نامې کتاب کې هم راخیستې ده، داسې نورو کتابو کې. نو په دې باندې چې موږ په نورو پسخند وهو او ځان ته فکر نه کوو، الله ته اسانه کار دی. دا هم الله رب العزت ته ګران کار نه دی چې موږ او تاسو سهار پر دغه انبارو باندې ګرځوي لکه کم کسان چې د پرسپېدو باندې راځي، کوچني هلکان وي، ځانان وي، بسکلانو باندې شاته توبرې تړلې وي او بیا اخیرا او په مرداري باندې ککن کاغذان د خپل ټوکرۍ تور اچوي، بیا سکروټي والا ته چې هغه دغه زاړه شیان رانیسي. بیا د ځوانان دي تاسو ورته وګورئ، فکر ورته وګورئ، ناست دي او دا هم فکر ورته وګورئ چې پر کم ځای ورځي او پر کومه پوسته و پر دغه ورځي، هلته هم دا ځوانان دي. الله رب العزت ته دا ډېر اسانه کار دی چې په دا سره ټک کې تا ودروي او هغه دا ځای ته راولي. دا الله رب العزت ته اسانه کارونه دي. په هېڅ چا باندې پسخند مه وهئ او برتري د ځان پر نورو باندې مه ثابتوئ. همیشه د عاجزۍ څخه کار اخئ او دا زموږ یو غټ نشان دی او زموږ او ستاسو به یو ډېر غټ صفت وي چې موږ عاجزي وکړو، الله رب العزت ته شکر وکاږو او الله رب العزت ته بیا هم سر په سجده سو، سجده ولګوو چې الهي تا ډېر احسان زموږ سره کړی دی. او هغه کسان چې ورسي د خمربازانو کورو ته، هلته اوس ګړی نشته، د ښځې سره په جنګ اخته، د لور سره په جنګ اخته، دروازه پورې وړي ورټکوي، ماښام چې کور ته ورسي دیګ نه دی باندې، اولادونه چغارې و بغارې باندې وهي. ستاسو اولادونه خو هوسا اوس بیده سي، یو شی وخوري، بېغمه خاطرجمه، په دماغ کې پریشاني نه وي، یو ګوله وخوړل سي، سهار جماعت ته راکښېنئ. دا هغه عظیم نعمتونه دي چې نور د ایمان څخه وروسته او د هر نعمت څخه وروسته انسان باید د احساس ولري چې لوی نعمت الله راکړی دی. دا وځایي چې په زړه کې پریشاني نه لرو، په ګروم نه یې اخته، دا هم غټ نعمت دی د الله رب العزت له طرفه. او دا چې الله په شراب او خمار نه یخته کړي، دا خو بیا غټ نعمت دی. اوس ډېر کسان دا وایي خو شراب څښي، هغه هم د خپلو عیالو ته وایي ما حلاله ګوله راوړل، خماربازي کوي تمامه ورځ، پیسې په دې باندې ګټي. دا مطلق ناروا پیسې دي، په دې کې پوښتنې ته ضرورت هم نشته. قل فیهما اثم کبیر، ته ورته وایه په شرابو او خمار کې، فیهما په دواړو کې اثم ګناه ده، کبیر لویه ګناه ده، و منافع او فایدې هم دي للناس د خلکو لپاره. په شراب او خمارو کې فایدې دي، انسانان وایي د ماته دنیوي ګټه وکړله، خو دا خبره واورئ زما ورونو، د یو شي فایده یا په یو شي کې چې ګټه پرته وي، دا د دې معنا نه لري چې هغه شی دې حلال سي. حرام دی. کله چې الله خمار او شراب حرام کړل، که څوم په دې دنیا کې انسانانو ته ګټې رسیږي، دغه ګټې رسېدل د دې معنا نه لري او نه دا مقصد انسانان ځینې پورته کړي چې دا شی نو حلال سو. و اثمهما، د شرابو او د خمارو ګناه اکبر، ډېره لویه ده، من نفعهما، د شرابو او د خمار تر ګټې ګناه یې زیاته ده، ګناه یې غټه ده.
ګټه یې لږ ده. په دې دنیا کې به انسان په خپل فکر باندې د دې د ګټې لپاره یو خیال کوي، یو فکر به کوي، یو سوچ به کوي، مګر د دغه دواړو ګناه ډېره لویه ده. ویسألونک ماذا ينفقون. اوس تاسو صحرا کې وګورئ، همیشه دا کسان د چرسو او روینو څخه ځي شرابو ته اخته کېږي، خمار ته باره خمار باسي او خمارونه کوي. صرف وجه دا ده چې یو خو علمیت نسته، ناپوهي ډېره ده او جهالت ډېر دی، او دا بیکاري هم ډېر غټه فتنه ده. عموما چې انسانان اخته سوي دي په ګناهو باندې، په دغه دواړو سببو باندې یا په دغه دواړو شیانو باندې، ناپوهي هم غټ شی دی او بیکاري هم. نو کوشش دا اوس زما ورونو، حدیثو کې دوه قسمه احادیث شته. په داسې احادیثو کې چې وایي د قیامت په علامو کې چې د صحرا انسانان به ښارو ته راځي او د ښار انسانان به صحراو ته راځي، او یا نورو احادیثو کې چې کم سړی په صحرا کې واوسېدی هغه د دین سره جفاکاره سو. دلته چې کله انسانان دا حدیث ګوري، دا په دې خاطر باندې د ښار ژوند بهتر دی چې په صحرا کې خو هیڅ شی نه وي، هیڅ شی نه وي. دا ډلې ډلې انسانان کشنیان الوکان ګرځي، انجونې ګرځي په کلو کلو باندې. تر ټولو نو ښه زوی، تر ټولو نو بهترینه لور هغه ده چې بس رویني یا چرسي نه سو، دا نو تر ټولو ښه زوی دا پلار بولي. مګر تاسو ورسئ دا حالتونه د زموږ او ستاسو د افغاني کشرانو یا دغه کشر نسل چې را روان دی، دا حالتونه په صحرا کې شته. نو په صحرا کې مدرسې جوړول د زموږ ذمهداري ده. دلته ځینې کسان شته د ترجمې ته راځي صحرا کې، وس مو اوسي هلته مدرسې جوړې کړي. یو عالم ته ووایاست چې د میاشتې دا ستا امامت کې چې ته پیسې غواړې د دې څخه بالابود زه تا ته 2 3 4 زره د میاشتې درکومه چې زما په وس ورسېږي درکوم. خو د دا کلي او د محل کې شیان راټول کړئ، شی ورزده. په کلي او علاقه و په ولسوالۍ کې یو څوک ستا خط یې زده دی، پر هغه یې راجمع کړئ، کښېنوئ، یو ترتیب ورته جوړ کړئ. زموږ خو نو په وسه نه دي پر هر ځای ترتیب جوړول. ویسألونک ماذا ينفقون. او دا انسانان ستا څخه پوښتنه کوي ماذا ينفقون، دوی به کم شی خیراتوي. قلت ورته ووایه العفو، در ضرورت بالابود مال او سامان به تاسو خیراتوئ. کله چې پرون آیاتونه ما درته وویله چې نازل سوله، صحابي پوښتنه وکړله، یو کس پوښتنه وکړله چې موږ چې خیرات کو، پر چا خیرات کو؟ الله رب العزت ورته وفرمایل چې تاسو پر مور او پلار، دوستانو، یتیمانو، مسکینانو، مسافرو باندې خپل مالونه خیراتوي. دا اول سوال په جواب کې پرونم څه خبره وسوله، داغه سوال په جواب کې الله رب العزت دا هم ورته فرمایي. او ځینې صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې موږ خیرات چې کو هغه اندازه موږ ته نه ده معلومه. نو الله رب العزت دا آیات نازل کړي ویسألونک ماذا ينفقون. او دوی پوښتنه کوي چې خیرات کې قلت ورته العفو، زیات مال چې ستاسو تر ضرورت بالابود وي هغه خیرات کړي. اوس یو څه حساب باید سره وکړو، په بینک کې کاته کې څومره پیسې پرتې دي، څومره مضرات دي، څومره نه دی. نور کمی زیات د زری حساب شروع کړي، چې بیا به ترجمان پاتې پرېږده مولوي صاحب زموږ په کور هم راننوتی، نه مو پرېږدي تر هغه وخته پورې. څومره د ضرورت شیان موږ په کور کې استعمالوو. زموږ د کور د ضرورت شیان څونه دي، میلمه مو څونه دی، قریبان څونه راته راځي، زه د ژمي او د دوبي لباس څونه لرمه، په کور کې د ګرمۍ او د یخنۍ لپاره څونه شیان ته ضرورت دی. د دې څخه بالابود قلیل عفو، بالابود شیان خیرات کړئ، خیرات یې کړئ. قلیل عفو ته ورته ووایه دا زیات سامان، دا زیات مال چې تاسو په کور کې لرئ، حاجت و ضرورت مو هم نشته، دا خیرات کړئ. کله کله ځینو کورو ته چې انسانان ورسي او وګوري په کلونو کلونو یو شی پروت دی، دوړې پر پرتې دي، ولې وایي ضرورت نه دی ورته پېښ شوی. خیرات یې که د خدای بنده، الله به د ضرورت په وخت کې بیا درکړي. خیراتوي یې دا شیان ډېره سخاوت. دا د هغو انسانانو کار دی چې الله رب العزت محبت ورسره کوي. بخل سره کار مه اخئ. بس د مسکینانو، د کونډو، یتیمانو، بېوزلو انسانانو ته، فقیر انسانانو ته، یتیمان دې ته ورکوئ یاستې. الله رب العزت کمی نه راولي په دې باندې. قلیل عفو، بالابود شان. اوس نو تاسو وګورئ یو سړی څونه کالي لري، څونه موټران لري، کله کله یو سړی 5-6 موټر لري ورته درولي، یو دانه ولاړ وای دا که دا وخت یو خراب سبل. قلیل عفو، دا بالابود موټر خیرات که. قلیل عفو، دا عفو داسې یو لفظ دی چې الله رب العزت د هر څه بالابود شان پکښ راوستل، زیاتوب. قلیل عفو. الله دې په موږ کې د خیرات کولو ماده پیدا کړي او صفت پیدا کړي. دا ملایان بیا تقریبا ډېر ټینګي، دا ملایان نه دي بس پر پیسو باندې ډېر خوشي، خو پیسې بیا حده دي. څوم نورو ته ډېر تقریرونه کوي چې پیسو سره محبت مه کوئ. کله چې د پیسو د شندلو وخت رالی بیا نو نه زړه کېږي، بس نه دا هسې پر ټینګي. د ملایان ته هم دا خبره ده قلیل عفو، بالابود شان تاسو خیراتوئ. د دې سره تاسو یو څه اشنایي پیدا کړئ. کم کسان چې پر خپل جیب باندې ټینګ دي، موږ ته هم دا خبره ده
چې دغه یو دا لاس باید پراخ وي، چاته مو ګټه ورسیږي. قل العفو. او دغه شی چې بس زنو ملایم بالانو خیرات پر عوامو دی نه دی شه. زما شخصي نظر دا دی، دا خو زه خپله بد بولم چې بس دا نو قل العفو عوام خلک دی کوي، نور نو علما دي بس نو پر ځای ناست دي، هر څه دي ورسیږي یو شی جمله ځین خیراتوي. قل العفو. او دا ما په کور کې ورته ویل دي، په خپل کور کې ترتیب مې دا ورته ایښی دی چې بلابود شی باید پاته نه سي، هیڅ صورت کې باید پاته نه سي، که د ټوکرانو څخه، د کالو څخه او د سترنجي څخه، د خوراکي شیان څخه پاته باید نه سي، حتما باید خیرات سي. ولې خو الله رب العزت او چې د کومې ورځ څه مو ترتیب ایښی دی، الله رب العزت دو چنده را رسولي دي، دو چنده، بلکې سه چنده ولس چنده هم ویلی سو، مبالغه نه ده، الله رب العزت یې رسوي. نو کالو کې تاسو د انسانانو خیال ساتئ، په لباس کې، په خوراک و چښاک کې، د کور ضرورتونه. کله کله بیا داسې یو د مړې خوا څخه فقیران راسي یا فقیرانې ښځې، هېڅ شی خواته هم نه کېږي، بس چې ورکې نو بس دوی دغه کوي. هلته کور څه دا یو کیسه ځکه ذکر کومه چې د عبرت دپاره یې، نو څه بلابود شیان وه، د پیاز و غالبا که څه نور شیان وه، نو مال دا څه غریبان راځي، د ښار کورونه یې خامخا ډېری کسان راځي، کله څوک فخر کوي، کله په یوه بهانه راځي، کله په بله بهانه. نو یو چاته یې څه پیاز ورکړي وه، د دروازې څخه چې ښځه وتله بېلته زموږ په کور کې چې هغه ده د انبارو ګاډۍ د په هغه کې اسم پیاز اچولي وه، مال بل وخت یې ورنه کړي. نو شانې یې که دا ښځه 1 روپۍ او یو شی ورنه کړي، خلاص ځه. دونه قدر بیا راغلی وو، ما داسې نه دي کړي، چا وکړل؟ نو موږ داسې کسان چې در باندې پېښ سي، یو څه ځان هم ځینې کنټرولوي، دا طریقه هم در ښیي. کذلک همدارکم یبین الله، الله بیانوي لکم ستاسو لپاره الآیات آیاتونه لعلکم تتفکرون، شاید چې تاسو فکر وکړئ فی الدنیا والآخره، په دنیا و آخرت کې، د دنیا و د آخرت په کارو کې فکر وکړئ چې ما ته د 1 روپۍ خیراتول دا د آخرت لپاره ذخیره ده، ما ته د یو لباس د یوه جامه خیراتول د آخرت لپاره ذخیره ده. مګر و داسې نو مه کوئ، یو څه بزازان خو به نو هم ناست وي چې موږکانو تانونه ټوله وهلي ګرده کال د زکات په شپو کې، نو هغه شیان ورکوي. او هغه کسان چې هغه بیا نور کاروبارونه کوي، نور کاروبارونه دی، نو زما څخه نه به دی، ځکه نو پر دې مې دلاوري وکړله، نور شاید خواره څه بده کړي. او نور کسان چې بیا دغه سوي نور کارونه کوي، اکثره وخت د خولیو کار چې کوي، د بوټو کار کوي، زاړه زاړه شیان، نو بس راوباسي د زکات پر وخت کې د مدرسو ته یې راوړي. باور وکړئ موږ لیدلي د یو وار اغوستلو نه وي، د یو وار چې ماز یې پرېولې نو بس کت سي، ګونجې ګونجې سي، او بیا د دوهم وار په وتلو سم نه سمیږي. نو ته خپله دغه تاجر ته ووایې چې تاجره صاحبه حاجي، تا خپل اولاد ته دغه ټوکر یا دغه تان وروړی دی، تا خپل اولاد ته دغه صدري وروړې ده، تا خپل اولاد ته دغه بوټونه وروړي دي، تا په خپل اولاد باندې دغه وراسته شان خوړلي دي، او ته راوړې دغو کسانو ته، په دغو انسانانو یې خورې. بس کېږي اکثره وخت دا شان ډېرو کسانو موږ معلومات لرو غورځولي، استفادې نه وي، وغورځي. د دې شانو سره خیال وساتل سي، الله رب العزت برکت ورچوي. او الله رب العزت داسې یو ذات دی چې انسانانو پر غیرت فیصلې کوي. څو واره دا خبره ما کړې ده، خو الحمدلله اوس ورځ په ورځ چې موږ وینو هغه څه انسانانو ته ورکوي چې په کلو باندې جامه نه زړېږي، دغه شیان ورکوي. الله رب العزت ستاسو د ټولو انسانانو په عمر کې برکت واچوي. ځینې کسان چې دغسې تقریرو ته نه کښېني، خپله ځانه څخه چې ته دماغ ورته وویله، عقل یې ورته وویله، فکر یې ورته وویله، زړه یې ورته وویله، هغه کوي. خو الله رب العزت بیا دا فرمایي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تر څو چې ستاسو خوښ سوي مالونه تاسو خیرات کړي نه وي، نیکۍ ته رسېدلی نه سئ. ویسألونک عن الیتامى، او دا انسانان پوښتنه ستا څخه کوي، عن الیتامى، د یتیمانو په باره کې، د دوی د معاملې په باره کې آیاتونه نازل سوله چې کم کسان د یتیمانو مالونه خوري، هغه په حقیقت کې د اور خوري، په خپلو نسو کې اور اچوي. صحابه کرامو ته تشویشونه پیدا سوله، د ځان لپاره یو څه شان پخول، یتیمان یې جلا کړله. الله رب العزت آیاتونه نازل کړله، دغه آیات یې نازل کړي. دوی ستا څخه د یتیمانو په باره کې پوښتنه کوي، قلت ورته ووایه اصلاح لهم، د دوی لپاره مالونه ساتل خیر، دا بهتر کار دی. د دوی لپاره د دوی مال ساتل دا ښه کار دی. وان تخالطوهم، او که چیرې تاسو دوی د ځان سره یو ځای کړئ، فاخوانکم، نو ستاسو ورونه دي، د ځان څخه یې مه جلا کوئ. دا یو څه مسائل واورئ.
دوې درې خبرې د یتیمانو په باره کې. هغه د شفقت او د مهربانۍ په باره کې احادیث کې ډېرې خبرې راځي، خو د مسلې په باره کې ښه خبره دا ده چې د یتیم مال هغه انسان چې مستعد دی، واکدار دی، ثروت لري، مال لري، جایداد لري، دغه یتیم مال بې له کوم ګټې څخه ور وچلوي. بهترین صفت دا دی. خو که چا ویل چې زه د یتیم مال په مضاربت په مشارکت په شراکت ورچلومه، ښه خبره ده. ګټه دې نیمۍ کې سره، درېیمه دې یتیم ته ورکوي، څلورمه دې دی ګرځوي، درې حصې دې یتیم وړي، څلورمه دی، څلور حصې دې یتیم وړي، یوه حصه دې دی وړي. په هغه فیصدي او تناسب دې هلته لیکي، وردا شروع زمچه او هر څه چې ستا هغه حسابونه د کال د شروع څخه بیا تر پایه پورې هغه د ده سره ستا د یتیم مال ورچلول دی. دا ښه خبره ده. که مو ګټ کړل بیا پروا نه کوي. یتیمان د ځان سره واوسوئ په هغه اندازه باندې چې بیا شر درته پیش نه سي، په هغه اندازه باندې چې د شریعت طریقه وي، اسلامي طریقه وي. د ځان څخه ځای یتیم دی نو څه غواړي، په خپلو اولادو باندې حرامې پیسې خوري، ځکه نو باره ډیوالیان سي، د بل مال یې په خپلو اولادو باندې خوري. بله ورځ یو چا پوښتنه وکړه، زه ډېر خوشحاله شولم په هغه پوښتنه باندې. ول یو څه یتیمان یو چا تور پاته دي، کشران دي، په نانوایي کې شاګردان کړي دي، هغه نانوایي ډوډۍ ورکوي، نور نو د هر څه موږ ورکوو، دغه ډوډۍ چې دی راوړي دا موږ سره وخورو او که یا مال الله رب العزت یې خیر درکړي. دومره فکر چې در سره پیدا سو، بیا د چا حرام مال نه خوري، الله رب العزت په برکت ستاسو په مالو کې اچوي. نو ما ورته ویل یا په دې کې تاوان نشته، ګناه نشته، ځکه چې تاسو هم احسان کوئ، دوی هم احسان کوي، خو د دین باید دغه خیال وساتل سي. والله الله رب العزت یعلم پیژني المفسده خرابونکی انسان من المصلح تر هغه انسان چې هغه جوړونکی دی. یو سړی کار خرابوي بل یې جوړوي، الله رب العزت دواړه پیژني. کم انسان د یتیم مال په خپل مال ګډوي تر څو د یتیم مال صحیح ګټه وکړي، دا هم الله رب العزت پیژني. خو کم انسانان چې د یتیم مال لا کشوي، ګټه نه ورکوي، بهانې ورته لټولې وي او جوړې کړې وي، الله دغه انسان هم پیژني. ولو شاء الله او الله رب العزت که چیرې خوښه وای لأعنتکم، نو تاسو ته به په سختۍ کې اچولی وای، تاسو ته به تکلیف درکړی وای. خو الله رب العزت دا نه غواړي چې تاسو ته په معاملاتو کې په تنګ کړي او ستاسو د یتیمانو په باره کې تاسو ته مشکل پیښ کړي. الله رب العزت که چیرې خوښه وای چې تاسو ته تکلیف در ورسوي، په سختۍ کې مو واچوي، نو الله رب العزت دا په وسه راوه. مګر الله رب العزت د یتیمانو د مالو د ګډېدلو تاسو ته واک او اختیار درکړي، تاسو یې پر هغه طریقه باندې وخورئ چې هغه د اصلاح طریقه وي. ان الله بشک الله رب العزت عزیز غالب ذات دی، حکیم د حکمت څښتن او خاوند دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ابو مرصد غنوی یو صحابي دی رضی الله عنه، دار علی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یوې مشرکې ښځې په باره کې چې د عناق په نامه باندې یو ښځه وه او په حسن و ښایست و جمال کې ډېره لوړه هم وه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اجازه وغوښتل چې زه د دې سره نکاح وکړم. الله رب العزت دغه آیات نازل کړي، ولا تنكحوا المشرکات، او تاسو مه په نکاح کوئ کافرې ښځې حتی یؤمنن، تر څو چې ایمان راوړي. ایمان چې راوړي بیا تاسو ته اختیار دی. او یو بل صحابي بیا رالی، عبدالله بن رواحه رضی الله عنه، منځ یې درلوده، تکه توره منځه وه، په چپلاخه یې وواله، له درد یې ورته رالی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته رالی، دا ټوله قصه یې ورته وکړله. نبي پوښتنه ځینې کوي، وایي دا کم عادتونه او صفات لري؟ عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ورته فرمایي، وایي روژې نیسي، لمونځ کوي، ښه اودس کوي، د الله پر وحدانیت ایمان لري، پر توحید ایمان لري، ستا پر پیغمبري او رسالت ایمان لري. د الله نبی ورته فرمایل چې دا مؤمنه ده. نو دی قسم اخي، وایي قسم دې مې په هغه ذات وي، د الله رب العزت نوم اخي او قسم اخلي په الله باندې، وایي زه به دا ازادوم، بیا به یې په نکاح کوم. وایي دا منځ یې ازاده کړله او بیا دا تکه توره منځه په نکاح کړله. او د هغه وخت انسانانو پیغورونه ورکړل، اوهو عبدالله بن رواحه ښځواني، ښایست او دا تکه توره ښځه. الله رب العزت پسې ورته وفرمایل، ولامة مؤمنة، او خامخا منځه چې مؤمنه وي، خیر ښه ده، من مشرکة، تر مشرکې ښځې، ولو اعجبتکم، او که څه هم د دغه مشرکې ښځې ښایست تاسو په حیرانتیا او تعجب کې واچوي، بیا هم د هغې مؤمنې منځې سره نکاح ښه ده چې هغه په ایمان باندې مشرفه ده. دا خو د قرآن آیاتونه دي. هغه سپین سري به نو بیا څه کوي چې کله یې مژور یو څه بدرنګه وي، نو بیا د هغې ورځې څخه چې د سپین سري کور ته مژور راغلی ده، تر هغې ورځې پورې چې دغه سپین سری مړه کېږي، هره ورځ دا پیغورونه ورکوي، پزه دې خو دې نیمکه ده، سترګې دې ننوتلې دي، خوله یې داسې بل رقم ده، غاښونه یې غټ غټ دي، غوږونه دې هم داسې بل رقم دي.
ورځې دي پلانه دي، دغه سپین سر ته دا خبرې نن ورسوي. ولامة مؤمنة، د الله رب العزت کلام دی زما ورونو، د الله په لحاظ یو څه په کور کې د کور د ښځو ترمنځ هم اصلاح راولي. پر دې ټولو موضوعاتو زما ورونو ما ټوله نوټ کړي دي، زه پر هر موضوع باندې بحث کوم ان شاء الله تعالی که الله ژوند راکړي اصلاحي بیان کې. الله فرمایي ولامة مؤمنة، دا لام نه دی د واو وروسته لام، دا تأکیدی حرف دی. ولامة او خامخا منځه مؤمنة، مؤمنه منځه، خیر شد ترچا من مشرکة، تر هغې مشرکې کافرې ښځې، ولو اعجبتکم، او که څه هم دا مشرکه ښځه د هغې ښایست، د هغې سنګار، د هغې زیب او زینت، د هغې کمال، د هغې حسن، د هغې جمال تاسو په حیرانتیا کې واچوي، دا مؤمنه منځه ښځه تر مشرکې ښه ده. اوس نو تاسو خپله فکر وکئ، ډېر کسان په دغه بهانه باندې چې باید په ښځه کې ښایست ملحوظ کړي، په ښځه کې باید جمال او حسن پروت وي، په دې بهانه باندې نور انسانان ته تکلیف ورکوي، او کله چې د ده طبیعت ښځه پیدا سي بیا دینداره نه وي. که څه هم په حدیث کې راځي ښځه باید د 4 صفاتو په خاطر باندې په نکاح سي، د دیندارۍ په خاطر، د حسن او د جمال او د ښایست په خاطر، او د مال په خاطر، د ښه نسب په خاطر باندې، د ښه قوم څخه وي، د ښه قبیلې څخه وي، ښه نوم ولري، ښه مال ولري، او ښه ښایست ولري، او ښه دینداره وي. د دغو 4 صفاتو په خاطر باید ښځه په نکاح سي. خو د الله نبي په آخر کې فرمایي چې فظفر بذات الدین، هغې ښځې ته ترجیح ورکړه، ښې وبوله چې هغه دینداره ښځه وي. د الله نبي په آخر کې د حدیث په آخر کې دا نه دي فرمایلی چې ښایسته ښځه په نکاح کا، مالداره ښځه په نکاح کا، حسب والا ښه نسب والا په نکاح کا، صفات باید دایوي، مګر په آخر کې د الله نبي دا فرمایي فظفر بذات الدین، هغه ښځه په نکاح کا ترجیح ورکړه، غوره وبوله، بهتره وبوله چې هغه دینداره ښځه وي. دا خلکو ته دا خبرې وکړي، هغو ښځو ته بتان او پیغورونه مه ورکوئ چې د هغو الله رب العزت دې ته تور رنګ ورکړی دی، شنې غوږونه یې ورکړي دي، غټه پزه یې ورکړې ده، او په مخ کې ټپ لري، زخم لري. په دا خاطر باندې د انسانانو ته طعنې او پیغورونه مه ورکوئ. د الله په تخلیق کې دا ښځې دغه لاسوهنه کوي، د الله په تخلیق او پیدایش کې ښځې خبرې کوي. دا مې نسوه خوښه ده د خپل زوی لپاره، د خپل لاله لپاره، ولې بدرنګه وه. اوس دا بدرنګي تا ورکړې ده که الله ورکړې ده؟ دا ښایست تا ورکړی دی که الله ورکړی دی؟ ښه دی چې د سپین سرو په لاس کې دا ښایست و بدرنګي نه ده، دغه ښځې خو یې د ښاره ایستلې چې دا بدرنګه دي. الله چې چاته زما ورونو رنګ ورکوي، شکل یې ورکوي، بیا پر هغو باندې مه لګېږئ. دا د افسوس خبرې دي. په کورو کې تاسو تر ما ښه خبر یاست، په خپلو کورو کې به هم خپلې مندې چې دا خو عشانې سولې، د لور په حق کې بیا ظلم نه کوي، او خپله لوره چې هر رقم چختانه خوړینه وه هغه ښه ښایسته ورته معلومیږي تر هغې ښځې چې هغه د 14 سپوږمۍ سره مقابله کوي، بس طعنې او پیغورونه ورکوي. مازې به یې په پښه کې یو داغ وي، یا مازې به یو څه داسې ګوډه رقمه وي، وایه دا کوم صحیح دی. د زوی و، د لمسي و، د وراره و، د ماما د زوی لپاره دې په نکاح نه کړله، پرېږده نو د دې عیب بیا بل چاته مه ښکاره کوه. مازې په سترګو لږ کږه وي، یا داسې چپک کوه، چپک دا نو بس نو ګرد د ښځې په خبرې کې، ګرد د ښځې په خبرې کې. اوس ته دغې سپین سر ته ووایه چې په آخري وخت کې ته کړوپه سې، او دا مخ دې ګونجې وکړي، سترګې دې ننوځي، غوږونه دې کاڼه سي، که تا ته یو څوک پیغور درکړي پر تا بد لګېږي او که یا دا سپین سري، او په هغه کور کې چې هغه یو څه نارینه هم په دې خبرو اخته دي، الله په لحاظ ما درته وویل د دې خبرو څخه ځانونه ساتئ. د ایماندارۍ زما ورونو کوشش وکئ، د یو ښځې د دیندارۍ کوشش وکئ. دغسې ښځه کور ته راواده کوي د ځانو لپاره یا د خپلو عیالو لپاره، د خپلو لمسیانو لپاره، خپل فامیل او کورنۍ ته داسې ښځه راولئ چې ستا کور د هغې په دیندارۍ ښایسته سي، د هغې په تلاوت باندې ستا د کور څخه د قرآن اواز راووځي، ستا د کور څخه د دیندارۍ اواز راووځي، د بېدینۍ د اواز راونوځي. موږ د هغو ښځو ښایست څه کوو چې هغه په ډیش او کیبل باندې عادت سوي وي؟ د هغو ښایست څوک څه کوي چې ستا په کور کې بېدینۍ خپروي؟ ته د هغې ښځې ښایست ته ګورې. هغه یو مشهور عالم دی، د یو مرید اصلاح نه کېدله، پر یو انجلۍ باندې عاشق و، نو عاشق سوی و، موریدي شروع کړله، د دې انجلۍ عشق د ده په زړه کې تاثیر کړی و. اولیاء کرام د خپلو مریدانو داسې تربیه کوي. نو بیا یې دغه انجلۍ راوغوښتله، یو څو ورځې محدودې ورځې یې ډوډۍ پر بنده کړله، او څه داسې دوا یې هم ورکړله چې د دې د کمزورۍ سبب وګرځېدله. ډېره بې ادبي معاف، هغه څه مواد، غلط و بدبویه مواد، هغه یې په یو کڅوڼو په یو شي کې جمع کړله، او بیا مرید راوغوښتی ول پر دغه شي باندې ته عاشقې، پر دغه باندې ول اوس نو ورسته د هغې ملاقات وکړه. دا سړی چې ورلی د هغې ملاقات کوي، دغه بړخوګان ننوتلي،
سترګې ننوتلي د انسان وهم او ترس ځینې کوي، ځینې بیریږي، بیا ورته ویل چې پر دغو شیانو باندې ته عاشق د چا سره تا عشق شروع کړی دی، هغه مرید اصلاح سو، د همیشه لپاره د عشق مجازي څخه توبه وکړئ. اوس تاسو څه فکر کوئ زما ورونو چې دغه انسان زه دا نه وایم هغه ښځه چې په دنیا کې په نکاح کې چې تر هغې ښایسته وینه، تر هغې مالداره وینه، تر هغې په قوم کې ښه ښځه وینه، دغه ښځې دي په نکاح کې او مالداره وي، هر څه صفتونه په دا ښځه کې وي، په نکاح کې مګر طعنې او پیغورونه ورکول دا د اسلام د چوکاټ او حدود څخه وتلي خبرې دي. د خپلو زامنانو لپاره د دیندارو ښځو کوشش وکړئ. اوس خو په کورو کې خواښانې او خسران د دغه سره په تکلیف دي، وایي مژور مې بې شرمه ده، دینداره نه ده، بس هر رقم لباس چې واغوستی هغه اغوندي، هر رقم فیشن چې وکړي هغه کوي، هر رقم کفري فیشن چې دی کوي هغه کوي، د فاسقانو د هندوانو فیشن کې کړی وو، بس دغه نو پر انسانانو ګرانیږي. دغسې فیشني ښځه ده. فیشن د انسانانو مطلوب نه دی بلکې د اسلام مطلوب دینداری ده. ځکه نه د جلیبیب رضی الله عنه په باره کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي د لور د نکاح په باره کې ورولېږي او هلته بیا دروازه وروټکوله چې زه د الله نبی رالیږلی یم. جلیبیب رضی الله عنه یو خوار، یو مسکین، یو عاجز صحابي و. هلته چې دا پلار او مور مشوره سره کوي، وایي دا خو غریب صحابي دی، لور چې په دې خبره سول ول دې ته مه ګورئ چې دا څوک دی، دې خبرې ته وګورئ چې د الله نبي راستولی، هغه انجلۍ پر د جلیبیب رضی الله عنه باندې قربانوي ځان. اوس دې ته مه ګورئ زما ورونو چې ښایست دی، دې ته مه ګورئ چې مالداري ده، دې ته وګورئ د الله نبي درته فرمایل دي فاظفر بذات الدین، دینداره ښځه انتخاب کوي. خو متاسفانه هغه انسانان چې خپلې لوڼې شیګانو ته ورکړلې، خپل لوڼې په خارج کې کفارو ته ورکړلې، مسلمانانې دي، او هغه پلرونه چې خپله لورکۍ خور یې کفارو شیګانو ته کښېنوله، د قیامت په ورځ به دغه لورکۍ او خور د ګریبان ته لاس ورچي چې تا زه شیعه ته کښېنولی وم. هغه خو حضرت عمر رضی الله عنه ته ښکنځل کوله، حضرت عایشې رضی الله عنها ته یې ښکنځل کوله، شیخین حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما ته یې سپکاوی کوه، تا دغه سړي ته زه کښېنولمه. بس چیش دی همسایه‌توب دی دینداري ده، څه دي بس تا همسایه‌توب دی، کلو کلو څخه پیژنو. شیعه که د ور نیکه څخه وپېژنې ستا نکاح نه د ورسره صحیح مې ورکوي دې کسانو ته. زه خو دا وایم د دیندارو انسانانو طلب وکړئ، د دیندارو انسانانو. دا زه د دینداري ځکه درته وایم چې ما ملا نه دی در یاد کړی، ګورئ ما طالب نه دی در یاد کړی، ما حافظ نه در یاد کړی. شاید په ملایانو طالبانو کې داسې انسانان پېښ شي چې د انجلۍ ټوله ژوند یې ور خراب کړی وي. زه د دیندار انسان خبره درته کوم چې یقینا د انجلۍ حق یاده کړی وي. اوس هغه انسانان چې خپل لوڼې په خارج کې ورکړلې او د هغو د دینداري غم یې ونه کوي، فقط مازې د دې غم وکړي. تاسو یې راباندې شهیدان، یو چا ما ته ژړل په ټلیفون کې، په قسم د قرآن ته ناست یم، ما ته یې ژړل، داسې بغارې والي ول. ما پلار ته وویل چې په نیویارک کې ما مه ورکوه، زه دیندار یم، زه بېدیني کېږم. دا مور ته مې وویله پلار ولیا پر موږ باندې خوارۍ او مسکینۍ تېرې سوي دي، ښه دی چې دا د نیویارک خلک ته دې ورکړو، یو څه ډالر به راواستئ. اوس نو تا دا فکر کړی دی چې خپل لور دې په بېدینۍ کې واچوله، څوک ځان کنټرولولی شي؟ بیا په دې شیانو کې زما ورونو فکر کوئ، فکر کوئ، مشورې کوئ، پر خپل سر یې مه ورکوئ. د علمای کرامو سره لکه تاسو چې د خپلو کاروبارو مشورې کوئ، همداسې د دغو لوڼو او د اخوندو مشورې هم کوئ. دا عیب نه دی، زموږ پښتانه یې عیب بولي. په نوره خارجي نړۍ کې د خپل انسانان د خپلو علمای کرامو سره مشورې کوي، دیندار انسانان وي، مګر موږ ته ځای نه معلوم چې چاته څنګه سړی ور پیدا کړو، څنګه څوک ور پیدا کړو. ډېر دیندار انسانان وي، په کلو کلو باندې دغسې وي، هر څه به یې برابر وي. مګر دا خلک دي چې بس اوس ماحول داسې جوړ دی چې دوه درې منزله کور ونه لري او هر څه تجارت یې برابر نه وي، هغه چاته یې وایي زما لور نو ګوره بیا به په نس مړی او که یا ستا لور الله ربالعزت د رزق وعده یې کړې ده چې ستا لور ته به رزق ورکوي او د ځوان ته به رزق ورکوي. یوه خبره زما څه همیشه اورئ او اوس یې بیا درته کوم په تکرار باندې، هم د هلک د دینداري خیال ساتئ، هم د انجلۍ. خپل زوی ته هم هر انجلۍ مه غواړئ، خپل لور هم هر ماما ته مه کښېنوئ، بس هر څه چې و هر شی چې یې کول خلاص، که په خرو پسې و، که په غویو پسې و، که په ګامیچ پسې و، که په اوښانو پسې و، که په هر شي پسې و، بس ور یې کړه. چرسي نه دی، رویني نه دی، بس نو زما په زوی څه سوي دي. ستا زوی خو بېدینه دی، نو چرسي خود نه دی، رویني خود نه دی، خو داسې بېدیني په کښې کې ده چې په ټول عمر یې دی نسي اصلاح کولی. څنګه دا لور د څوک تا ته درکړي؟ دا خور څنګه درکړي؟ خپلو اولادو ته هم ښه نیکانې انجینې وغواړئ او خپلې لوڼې او خویندې هم نیکانو نارینهو ته ورکړئ. اس یې ما زور دښکوي مه چې اس یې د کوره باسه. و کوشش وکړئ. یوه بله خبره درته کوم، په اوسني وخت کې خپلې لوڼې مه ځنډوئ، ژر یې ورکوئ چې سیال یې پیدا سو. درې شیان په حدیث کې راځي چې تاسو تلوار ورکوئ. چې کله جنازه تیاره سوله
ځنډوي ما فورا یې ځي قبرستان ته بیا هدیرې ته. بل دا دی چې د لمانځه وخت رالی فورا لمونځ کوئ. او بل چې کله سیال پیدا سو د نکاح په وخت کې د انجلۍ یا د هلک لپاره انجلۍ ور په نکاح کوي، هلک دی غواړي، سیال پیدا سو، سیاله پیدا سوله، مې ځنډوي فورا نکاح ورتړي، مې ځنډوي. او د اوس سني وخت حالات او شرایط ته چې ګوري حتما به فتنه زیږي. کم انسانان چې خپلې لونې ځنډوي د واده لپاره، یا نه دی مې خوښ، یا نه دی مې خوښ، یا نه دی مې خوښ، د اجاڼۍ هم نه دی خوښ، اجاڼۍ داسې اجاڼۍ بدبخته نو په څه پیدله هغه نو څه دیږي خدا خوښ دی چې به ښه پیسې ولري. خپل مشوره دې وکړل دینداره هلک و بس نه د خوښه ولې کپسي. او د دغه هلکانو دپاره هم کوشش کوي مې ځنډوئ. ډېر کسان دا کوشش کوي ودرېږه ودرېږه، یا وس چې دی طاقت دې ستا بس مې ځنډوه کار. اوسني وختونه داسې نه دي، د دې څخه فتنې پورته کېږي. نو الله وفرمایل ولا تنکحوا المشرکات، او تاسو مه په نکاح کوئ مشرکانې ښځې حتی یؤمنن تر څو چې ایمان راوړي. ولامة مؤمنة، او خامخا مؤمنه منځه خیر ښه ده من مشرکة تر مشرکې ښځې ولو اعجبتکم، او که څه هم د دغه مشرکې ښځې نکاح او ښایست په تعجب کې واچوي. ځکه الله رب العزت ته خدا ښه معلومه و چې د کفارو سکې صحیح دي، مګر مؤمن ناګرځي چې څومره پر ایمان ته ځان قربانوي، څومره پر ایمان. دا د دې دنیا ښایست د یوې حورې د ښایست په مقابل کې هیڅ شی نه دی. دا اوس مازدیګر یو کتاب کې د ملګرو ته څه واقعات ما ویلې. یو واقعه دا ده، یو عالم وفات سو، بل چا په خوب ولیدی، یحیی بن معین رحمه الله تعالی وایي چې په خوب یې ولیدی چې الله رب العزت ستا سره څه وکړه، څه در باندې تېر شول. ول الله رب العزت ما ته 300 حورې راکړې، 300 حورې. او دا عالم دی یحیی بن معین رحمه الله تعالی 10 لکه حدیث په یو ځای کې راځي وایي ما په لاس ولیکل، بل ځای کې راځي وایي 6 لکه حدیث ما په لاس ولیکل. ځینې وایي دا شافعي مذهب دی، ځینې وایي حنفي مذهب دی، د امام صاحب مقلد دی، ځینې وایي د امام شافعي صاحب مقلد دی. وایي ما ته الله رب العزت 300 حورې راکړې، د دې دنیا تر ښایست تېر سي زما ورونه، تېر سي، پروا نه کوي. دا کړو په خولینه نه ده، دا توره چې په کور کې در سره ده بس الحمدلله. خواهش پرې کېږي. زه به تاسو ته په ډاګ ووایم که هغه د ښایسته انجلۍ وي که د بدرنګې وي، هغه د انسان هغه اراده بس چې دی غواړي هغه پای ته رسېږي. نور د انسان څه چیش پاته دي. که عیالونه تور راله بدرنګه راله خو الله به یې راولي. په دې کې بیا ته ولې انسانان ګرموي؟ په دې کې بیا ولې انسانانو ته پیغور ورکوي؟ موږ یقیني سم نه یو، یو څه سزا غواړو. ولا تنکحوا المشرکین، او په نکاح مور کوي خپلې مؤمنانې ښځې المشرکین کافرانو ته یې مور کوي حتی یؤمنوا تر څو چې ایمان راوړي. مشرک چې کله مسلمان سو نو بیا لور په نکاح ورکړه، هر چا ته یې مور کوه. او وایي چې تاسو یې واورئ، تاسو در معلومې دي در ما دا کیسې په خارج کې هر څوک قریبان لري. ولعبد مؤمن، او خامخا مریی مؤمن چې مؤمن وي خیر ښه دی من مشرکین در کافر انسان ولو اعجبکم، که څه هم د هغه ښایست او د هغه کمال د هغه مال تاسو په تعجب حیرانتۍ کې واچوي. اولئک دا کفار مقصد څه لري؟ یدعون د انسانان رابولي الی النار، و اور ته رابولي، دا خلق و اور ته رابولي. والله والله رب العزت یدعو د انسانان رابولي الی الجنة، و جنت ته دا خلق رابولي، والمغفرة او بخښنې ته باذنه په خپل اراده باندې چې شي مخښ دي اور او که جنت و مغفرت. نو الله دا درته فرمایي چې مؤمن ښځه مؤمن سړي ته په نکاح ورکړه، کافره ښځه مؤمن ته مه کښېنوه، کافر انسان خپلې نیکي او مؤمنې لور او خور ته مه کښېنوه. داسې نو مه کوئ چې تا ګډوډۍ د الله نظام دې خراب کړی وي. ویبینو، او الله رب العزت بیانوي آیات خپل احکام للناس و خلکو ته لعلهم یتذکرون، شاید چې د انسانان پند واخلي، نصیحت واخلي. که پند او نصیحت نه اخیستی، الله رب العزت سنت طریقه دا ده، د الله عادت مبارکه دا دی که څوک نصیحت او پند نه اخلي اخر الله رب العزت عذاب رالیږي. الله رب العزت دې نجات را نصیب کړي. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. وصلى الله